السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته. یو محترم خانه کړی ده چې د بعضې اوقاتو کې د دې نجونو محبت مې ډېر په زړه کې پیدا سي، نو د دې علاج نبوي علاج راوښی. محترم عبدالله بن عباس ورته څخه روایت دی چې رسول الله مبارک وایي لم یره للمتحبین مثل النکاح. حدیث مبارک مفهوم دا دی چې هغه څوک چې محبت کوي له چا سره په مثل د نکاح بل څه نشته چې هغه پردی محبت هغه څه کړي او ورک یې کړي، نو هغه څوک چې په غلط محبت اخته وي د نجونو یا د افغانو هغه دی، نو بیا نکاح واده دې وکړي، ځکه دا یو مسنون عمل دی. واده کول د انسان شهوات هم کنټرول سي، زړه یې هم بیا له نورو ښځو له نورو شیانو څخه را کنټرول سي. نو هغه څوک چې په دغه مریضي باندې اخته وي نو هغه ته لازم دا دی چې هغه واده ژر وکړي. نو دغه رنګه هغه ښځې چې په دوو هلکانو کې سوچونه باندې هغه باید د خپل ژوند ملګری پیدا کړي. نو دا هغه څه دي چې انسان ناروا څخه راګرځي. حدیث رقم 7362 فیض القدیر شرح الجامع الصغیر. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.